سلامونه مې واخلئ ستاسو ملګری نیازه خان په ادبي پروګرام د وصال په مازدیګر کې سره د خپل ګران ملګري د شاکر بهار او سره د یو تکړه شخصیت شاعر استاد تاسو ته حاضر دی. زموږ د پروګرام دغه هڅه ده چې موږ د وصال مازدیګر یو داسې سړي له ویسو چې د هغې نه د خوند رنګ نه ډک شعرونه واورو، غزلې واورو، چې څنګه دې موږ خوندونه واخلو. زموږ دغه هڅه ده چې زموږ په خپل وطن کې یا په مختلفو ضلعو کې دي یا بهر وطنونو کې دي، هغه هم د دغې شاعرۍ نه خوندونه واخلي او د هغوی د ژوند یو څو ګړۍ پې د خوند رنګ نه ډکې تېرې شي. نن مو د وصال مازدیګر د داسې سړي سره دی چې د هغه په ژوند باندې بحث مباحثه کول زما د ادنا غوندې طالب علم له ډېره ګرانه خبره ده. د هغې دپاره د ډېر وخت ضرورت وي، خو زمونږ د پروګرام دغه وړو کې لږ شان کې ټایم وي، په هغې کې مونږ د دغه شاعر استاذ نه شعرونه اورو. هغوی له به په دغې شعرونو باندې ځو، یقینا چې دغه به تاسو د ساز اواز نه هم اورېدلي وي، تاسو به بلها خوندونه هم اخیستي وي. هغه وایي چې هم یې بیره د ساتلې هم یې ټال دی، هم یې بیره د ساتلې هم یې ټال دی، راشه ستا لیونې اوس هم په خپل حال دی. داسې زر دې جوړ کړي یو څه کله بل څه، داسې زر دې جوړ کړي یو څه کله بل څه، تو به وایې زړه مې خټه یار کولال دی. زه پښتون یم ته ښایسته یې دا پوره ده، زه پښتون یم ته ښایسته یې دا پوره ده، په دنیا کې خو جلال دی یا جمال دی. یو د مینې په سر جګه شمله ګرځي، یو د مینې په سر جګه شمله ګرځي، که په نوره شتمنۍ شي زیار کنګال دی. او ملګرو دغه زموږ استاد محترم ډاکټر خالق زیار صاحب دی په دې پروګرام کې. راځئ چې ډاکټر صاحب په مینه باندې واورو او د هغوی د شاعرۍ نه خوندونه په شریکه باندې واخلو. ډاکټر صاحب سلامونه مې واخله. څنګه ډاکټر صاحب ژوند هم څنګه روان دی؟ ښه یې جي. زمونږ پروګرام دی د وصال مازدیګر او دغه مونږ یو شاعر ملګري له وړو، او دا مونږ له ډېره د فخر خبره ده چې ستاسو خوا هم راوړی دی. زمونږ بهر وطنونو کې ملګري دي، نو که مونږ ته هم خپل څو غزلې ډالۍ کړئ نو ډېر خوشحاله به شو. ولې نو په دواړو سترګو سر مې د غروره ډکوه داسې، سر مې د غروره ډکوه داسې، هر څه که څوک وایي زه راځه داسې. ډېر ښه. او څوک د خدای دپاره چاته نه ګوري، څوک د خدای دپاره چاته نه ګوري، څوک د خدای دپاره چاته نه ګوري، وي په ځنې مخکې څه قیصه داسې. ډېر ښه ډاکټر صاحب، دا بیا ووایه راته جي. ډېر ښه. څوک د خدای دپاره چاته نه ګوري، وي په ځنې مخکې څه قیصه داسې. ته به وایې دغه اوس غوڅ شوی دی، ته به وایې دغه اوس غوڅ شوی دی، تل مې وي د زړه زخم تازه داسې. او څنګه چې تصویر دی زما په زړه، څنګه چې تصویر دی زما په زړه، نه غواړم او یا راکه یوه داسې. ډېر ښه ډاکټر صاحب، ډېر ښه. او ما ته پکې خپله ګناه نه ښکاري، ما ته پکې خپله ګناه نه ښکاري، ګناه ما ته پکې خپله ګناه نه ښکاري، خپله ګناه نه ښکاري. وخت راکړې خاینه ده، ما ته پکې خپله ګناه نه ښکاري. ډاکټر صاحب دا شعر راته ووایه، ډېر ښه. ما ته پکې خپله ګناه نه ښکاري، وخت راکړې خړه آینه داسې. ډېر ښه ډاکټر صاحب. او ځکه مین نه وې په روښانه ژوند، ځکه مین نه وې په روښانه ژوند، ځکه مین نه وې په روښانه ژوند، نه به هم بیدار په نیمه شپه داسې وخت ډاکټر صاحب. ډېر ښه. او وایي که څوک دا چې لیونی شه زیار، وایي که څوک دا چې لیونی شه زیار، نه وایي دروغ په رښتیا ده داسې. ډېره مننه ډاکټر صاحب. ستاسو هغه شعرونه هم راته رایادېږي چې ملګرو تاسو ته ډالۍ او په دغې شعرونو به له ډاکټر صاحب نه یو غزل بل هم اورو د خوند رنګ نه ډک. د ډاکټر صاحب دغه شعرونه چې داسې ورک نه یم چې موندې مې نه شي، داسې ورک نه یم چې موندې مې نه شي، دا یو څو کلي را پرکه راشه، او چې ته راځې نو باندې لږې نه دي، چې ته راځې نو باندې لږې نه دي، د ځان نه جوړه څه قیصه که راشه. نو راځئ ملګرو چې ډاکټر صاحب نه یو خوندور غزل بل هم واورو. ډاکټر صاحب یو غزل راته بل ووایي نو خوشحاله په دواړو سترګو
که زلزله او که سیلاب راځي که زلزله او که سیلاب راځي په ما راځي چې هر عذاب راځي ما راځي چې هر عذاب راځي. ډېر ښه ډاکټر صاحب. ویم چې د سره هډو اورم یې نه ویم چې د سره هډو اورم یې نه کوم چې راځي خبر خراب راځي. واه ډېر ښه ډاکټر صاحب. او زه به خوړلی یم تیرو د جهل زه به خوړلی یم تیرو د جهل زما چې لاسوله کتاب راځي ډاکټر صاحب. او عملنامه ده زما سپینه پرته عملنامه د زما سپینه پرته عملنامه ده زما سپینه پرته چل د ګناه نه د ثواب واه 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 او هر پیرا لیونی کېږم پکې هر پیره لیونی کېږم هر پیرا لیونی کېږم پکې هر ځل چې وخت د انتخاب راځي ډېر ښه ډاکټر صاحب. او نه د تندي ګونجو ته ګورم د چا نه د تندي نه د تندي ګونجو ته ګورم د چا نه راله چل د جي جناب واه ډېر ښه ډاکټر صاحب. دا چېرې راته یې ووایه چې ډېر ښه دي. نه د تندي ګونجو ته ګورم د چا نه راله چل د جي جناب راځي او زمې خوریله خو ناشنای دا ده زمې خوریله خو ناشنای دا ده زیار چې راځي په زړه کباب راځي. واه ډېر ښه ډاکټر صاحب. ډېر ښه ډاکټر صاحب. ګرانو ملګرو ډاکټر صاحب تاسو واورېدو زموږ استاد محترم دی چې څومره په مونږه ګران دی دغه شان مونږ ورته هم ډېر ګران یو. مونږ چې کله هم د ډاکټر صاحب د نوي شعر غوښتنه کړې ده نو دغه غوښتنې زموږ په ځای راوړې ده او مونږ ته د نوي نه نوي شعر ویلې د هغې نه مونږ بلها بلها خوندونه اخیستي دي. د ډاکټر صاحب له به ډېر ژوند غواړو چې بیا بیا راشو د ډاکټر صاحب نه او هم دغه شانته کې د خوند رنګ شعرونه واورو او د دوی سره کښېنو څو خبرې ورسره وکړو یو څو ګړۍ هم خوندورې تېرې شي. د ډاکټر صاحب په دغه شعرونو به ستاسو نه اجازت اخلم. ډاکټر صاحب دغه شعرونه تاسو ملګرو ته ډالۍ چې وخت رانه کړوس یې هې تودې وباسي وخت رانه کړوس یې هې تودې وباسي زما د زړه نه ستا قصې وباسي دا چې رقیب راته بیا بیا یادوي هسې سبل سمې د خولې وباسي د ګناهونو سر هم دی خو دی د ګناهونو سر هم دی خو دی دا په جومات کې چې توبې وباسي هر ځل مې وړې ځان پلوي اباسي هر ځل مې غاړې ته چپي وباسي او زیار به سبا له پردي لاس ته ناست وي نن چې د خپل صادره خپې وباسي. نو ګران مینوالو مونږ له اجازت راکړئ سره د خپل ګران ملګري شاکر بهار هم ډېره مننه چې زمونږ سره په هر ځای کې مونږ یو ځای ځو. که ژوند وفا وکړله بل یو شاعر ملګري لبوزو هم دغه شان د خوند رنګ د بډک شعرونه اورو او ستاسو ته بیا ډالۍ کوو. د هغې پورې مونږ له اجازت راکړئ چې هر ځای الله مو ښاد آباد لره. الله پامان.